په ایران کې د اعدامونو لړۍ. ایران د یو افغان په ګډون 10 کسان اعدام کړي. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د مالیزیا هیواد لپاره د اسلامي امارت له سفیر نقیب الله احمدي سره لیدلي. مولوي عبدالکبیر په دغه لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا او پر دغه برخه کې له افغان سفیر څخه د لا نورو هڅو پر دوام ټینګار وکړ. نوموړي ویلي چې مالیزیا کې د میشتو افغانانو ستونزو حل ته دې لومړیتوب ورکړل شي. د افغانستان دفاع اعدامي وزارت د ریل پټلۍ مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحبزاده په مشرۍ یو پلاوی د ایران له اسلامي جمهوریت د ریل پټلۍ د ادارې په رسمي بلنه د همکاریو د پراختیا په موخه دغه هیواد ته سفر کړی. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ ملي تدارکاتو کمیسیون د نږدې 15 میلیارډو افغانیو په ارزښت د 27 پروژو قراردادونه منظور او د 8 نورو پروژو قراردادونه تعدیل کړل. او بلخ کې د 200 میلیونه افغانیو په لګښت د سمنټو کارخونه جوړیږي. د یاد ولایت ځایي مسؤلین وایي چې دغه کارخونه د 2 افغانانو او چینایي شرکتونو له لوري د 200 میلیونه ډالرو په لګښت سره جوړیږي.